د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جومات د تیر ماښام برید چې پکې شپږ ووژل شول او یو بل ټپي شو بېلابېل غبرګونونه راپورته کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د سیمې اوسېدونکو له قوله د هرات د ګذرې ولسوالۍ په محمدیه ښارګوټي کې د شیعهګانو په یو جومات چې امام زمان نومیږي د تیر ماښام حملې په پایله کې شپږ وژل شوي او بل یو ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا برید د یوه وسلوال لخوا شوی دی. په سیمه کې د سرچینو له قوله وژل شویو کې د سیمې وکیل، د جومات ملا، دوه ښځې او یو ماشوم شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد چې ویې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي رسنیو ته ویل د لمونځ کوونکو شمېر کم و. تمه وه چې د ماسخوتن لمونځ وشي چې د دریو وسلوالو له ډلې یو یې جومات ته رادننه شو، په لمونځ کوونکو یې ډزې وکړې. دا چې لمونځ کوونکي کم و، ځینې وتوانېدل چې وتښتي او ځانونه وژغوري. په پیښه کې د امام زمان جومات د وژل شوي ملا عبدالعظیم جاوید یو خپلوان چې ویې نه غوښتل نوم یې په راپور کې رد شي رسنیو ته ویل د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی. مهربان هم په مرمۍ لګېدلی، یو زوی په ایران کې دی او بل زوی یې لا اوس 11 کلن دی. درې لوڼې لري او د پیسو ګټلو بل کس هم نه لري. هغه د طالبانو له حکومت راتګ وروسته دی جومات امام و. هغه زیاتوي دوی د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي ځکه په ډاډه زړه جومات ته هم نشي تللی. دې حملې بېلابېلو غبرګونونه راپورته کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په کابل کې د ترکیې او ایران سفارتونو د مخکني جمهوري نظام پر مهال یو شمېر چارواکو هم دا پیښه غندلې ده. یونما په خپله ایکس پاڼه د دې حملې د څېړنې عاملانو د نیولو او شیعهګانو د امنیتي خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ترکیې سفارت هم په خپله ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي ترهګریز او هغه بریدونه چې پکې بېګناهه غندي. په کابل کې د ایران سفارت هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له طالبانو سره همکارۍ ته چمتو دي.